السلام علیکم خوږو کتونکو، زه محمد شاهد خان یو وارې بیا تاسو ته حاضر یم د تختبای میډیا سیل په شیشه باندې. خوږو کتونکو، دا ځل مونږه د میډیا سیل د آفس نه لږ بهر راغلی یو. بهر کوم ځای ته راغلی یو دا به مونږ تاسو ته ووایو یقینا. خو څنګه چې تاسو ګورئ د څو ورځو نه ډېره زیاته ګرمي روانه ده. یو خوا خلک د کرونا وبا د لاسه چې کوم دی نو پریشانۍ کې دي، هغوی په مخه راغستې دي. ولې بل خوا چې کوم دی نو سرکار هم دا وایي چې ډېره زیاته ګرمي ده، سکولونه بند دي او تاسو خپل ماشومان خصوصا او تاسو هم کور نه بار مه وځئ. او په ولې په ضلع مردان کې په ملکنډ ډیویژن کې داسې ځایونه شته دی چې هلته خلک خپل مازدیګری خپل د ګرمۍ نه بچ کېدو دپاره یوسي او انتهایي یخ موسم ته چې کوم دی نو دا ځان ویسي. دا ټایم مونږ په جبن کې موجود یو. په جبن کې دلته کې مقامي چې کوم خلک دي هغوی مازدیګری چې کوم دی راوړی دی د جبن پاور هاوس نه لږ بره. هغوی دلته کې د میوزیک پارټي ارینج کړې ده. هغه میوزیک پارټۍ کې مونږ هغوی سره هم شرکت وکړو او مونږ ستاسو مخکې هم چې کوم دی د دې څه کلامونه څه حساب ستاسو ته وړاندې کوو. مقصد زمونږ دا دی چې دا پن دا کوم د رباب د اواز چې دلته حبیب استاز ستاسو غوږونو ته به نن اوس واورئ، دا پن ختمېدونکی دی. دا پن چې کوم دی نو که چېرې دی دا خدمت مونږ پښتنو ونه کړو نو زمونږ ژبې ته چې کوم دی نقصان روان دی. نقصان په دې شکل کې دی چې دا وخت په وخت چې کوم دی د دې کمی چې کوم دی هغه جدید موسیقۍ طرف ته ځي او دا روایتي چې کوم زمونږ د پښتنو پهچان دی هغه رباب، سیتار، منګی دا چې کوم دی نو ورو ورو چې کوم دی غیبېدونکی دی. حبیبي استاد یا د هغې ملګري یا زموږ دلته کې نور چې کوم ناس خلک دی هغوی دې پن ژوندي کولو دپاره او د خلکو ته دا ماحول رنګین کولو دپاره په دې یخ موسم کې چې کوم دی نو ښکلې ښکلې موسیقي ژوندۍ ساتل د دې غوږونو ته وړل یقینا دې قابل ستایش او دې قابل داد دي. دا وخت موږ سره موجود دي. زه به دا ووایم چې حبیب استاد سره به هم یو دوه خبرې وکړو که ستاسو اجازت وي. جي ستاسو نوم حبیب استاد؟ تھینک یو سر. د ټولو نه مخکې خو زه د تختبای میډیا سیل والا شکریه ادا کوم چې هغوی موږ له ټایم راکړو او موږ له دې کندو کپرو ته رالل او زموږ سره پر دې کندو کپرو کې کېناستل، موږ یې واورېدو، زموږ حوصله افزایي وکړه. بیا زه د خپلو ملګرو ما سره چې دا کم راغلي سبحان الله صاحب دلی دي، بلال صاحب دلی دي، نور پکې سهیل خان دی، هلال خان دی، روح الامین صاحب دی او اسد او بلال خان دی. دوی مونږ ته دعوت را کړی دی او د دوی فرمایش باندې راغلي او په دې کې زموږ د تختبای میډیا سیل والا هم رالل. دا زموږ ډېر قدرمن ملګري دي. که مونږ ډېر په کندو کپرو کې څه وایو خو چې دوی خلکو ته په سکرین نه راولي نو هغه پټ پاتې کېږي. جي نو زه ډېر شکرګزار یم. بیا زما استاد چې کوم دی ماسټر طلا محمد صاحب هغه هم زما سره خوالي کړې. نن چې ما د کم ملګري دا مسافر په سکرین ګوري نو زه د هغوی ډېر شکرګزار یم. نو زه د دوه استادانو شاګرد یم، ماسټر طلا محمد صاحب او ماسټر هلال استاد چې دوی لکه ما سره خواري کړې ده. زه نن په دې ملګرو کې ناست یم. ډېر ښکلي ښکلي خلک دی، ایجوکیټډ خلک دی. دوی زه راغوښتی یم او دوی ما ته په دې کندو کپرو کې ناست دي. زه ډېر شکرګزار یم او خاص کر د میډیا د تختبای میډیا سیل د ملګرو ډېر زیات شکرګزار یم چې دوی موږ له ټایم راکړو موږ سره کېناستل. جي خوږو کتونکو او زمونږ مسافر وروڼو، مونږ دې پروګرام کې او ستاسو د میوزیک ترمنځ نور ډېر زیات خلل نه راولو. سبحان الله، مسعود شاه باچا یا سهیل خان، بلال خان او روح الامین صاحب یا اسد بلال صاحب هغوی چې کومه دا غونډه جوړه کړې ده. یقینا چې مونږ موجود یو په ملکنډ کې. په ملکنډ کې د سخاکوټ بالکل سره نږدې د سخاکوټ د دې سیمې زمونږ خدای بخلی صاحب شاه صابر د دې ټولې صوبې یو ځانګړی نوم حیثیت الله دې وبخي اوس موږ سره موجود نه دی. خو د هغه کلامونه حبیب استاز یا دا کوم نومونه چې ما واخیستل د دې خلکو په هلو ځلو باندې ژوندي دي چې دلته موږ موجود یو په ملکنډ ضلع کې، په ملکنډ ډیویژن کې. او بیا موږ د صاحب شاه صابر څه دا به ډېر زیاتوي. مونږ حبیب استاد ته خواست کوو چې د صاحب شاه صابر صاحب راته څه لږ غونته کې کلام واورئ. مهرباني. نه په دعا نه په هنر کېږي
شریکیږي د یار د کلي د کوڅې وازګرې